پنځه تازه مهم اپډیټ لاندې خبرونه. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که چینل مې سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک او ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو مه مس کوئ او ویډیو زیات شیر کړئ. غور ولایت کې روغتون د کرونا تښتېدلي مشکوک کس ناروغ بیرته نیول شوی دی. په لسګونه مشکوک کسان په سالان کې نیول شوي دي. پاکستان وایي د پېښور د حملې 5 مشکوک پلان جوړونکي په افغانستان کې نیول شوي. د کراچۍ په یو روغتون کې نیول شوي ټپیان وایي چې په افغانستان کې جنګېدلي. د افغانستان د فوټبال ټیم ژوبل شوي لوبغاړي له روغتونه رخصت شول. ګران دوستانو، که چینل مې سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ او دا هم د غور د ولایت روغتون د کرونا د تښتېدلي مشکوک کس راپور. د غور د ولایتي روغتون ډاکټران وایي د کرونا یو شکمن ناروغ ترې نن له خپلو خپلوانو سره تر لفظي شخړې وروسته له روغتونه تښتېدلی و، خو پولیسو نن ماښام بیرته نیولی دی. د غور والي غلام ناصر خادي هم دا خبره تایید کړې او وایي چې دغه سړی د فیروزکوه ښار له یو هوټل څخه د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا د غور ولایتي روغتون ته وړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر ننه پورې په هرات کې د کرونا 10 شکمنې او یو حقیقي پیښه ثبت شوې چې له امله د ښار قرنطین شوی دی. همداراز والي عبدالقیوم رحیمي د ښار هوټلونه، حمامونه او قیلونخانې د لنډ وخت لپاره بند کړي دي او له اداراتو یې غوښتي چې د خلکو د تجمع مخه دې ونیسي. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښه ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه او پر وخت خبرونه شو.